السلام علیکم. زه درازار فلسطین افیشل نه مخاطب یم او د هغه ټولو ملګرو او مرستیالو شکریا ادا کوم څوک چې د دې چینل ویډیوز ګوري او د اعلی شعري او ادبي ذوق د زلا لپاره زما سره کومک کوي. نوی ملګری دا چینل سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. ګرانو ملګرو، خیسته کلام هغه دی چې د هغې تاثیر تر ډیره دمه په سماعتونو کې اودی، او خیسته आवाज هغه دی کوم چې هغه وخت ستا په ذهن کې د انګۍ په څیر کړنګېږي چې کله ستا زړه دمه غواړي. د افګار صاحب دا غزل اکثر زما د تنهایۍ سرور را ژوندی کوي. لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وی، لا مو چې ترمنځ فاصلې نه وي. بیا د خیال محمد غوندې هنرمند دې غزل لا کلاسیک رنګ ورکړو، او عرفان خان د ځوان ګل د جذبو اسودګۍ لا بیا را ژوندی کړو. هم په دغه وزن ما د یو غزل توري پرلپسې ایښي دي، ستاسو سره یې شریکوم. ریب کا یارانی نوے زړه کې به مې دومره تلبسې نوے، ډکې د فریب کا یارانی نوے زړه کې به مې دومره تلبسې نوے، زړه کې به مې دومره تلبسې نوے. ما با په یو ځل هر سحر کړیو، ما با په یو ځل هر سحر کړیو، ما با په یو ځل هر سحر کړیو، ما با په یو ځل هر سحر کړیو. ګام په ګام پرتې دې نښانې نوې، زړه کې به مې دومره تلبسې نوې، ډکې د فریب کا یارانې نوې، زړه کې به مې دومره تلبسې نوې، زړه کې به مې دومره تلبسې نوې. تل به د ښایست قصه نیمګړې وه، تل به د ښایست قصه نیمګړې وه، تل به د ښایست قصه نیمګړې وه، تل به د ښایست قصه نیمګړې وه. ګلې که د سترګې افسانې نه وې، زړه کې به مې دومره تلبسې نه وې، ډکې د فریب کا یارانې نه وې، زړه کې به مې دومره تلبسې نه وې، زړه کې به مې دومره تلبسې نه وې. داسې بې دلیله مرور خوې، داسې بې دلیله مرور خوې، داسې بې دلیله مرور خوې، داسې بې دلیله مرور خوې. زړه کې د فضل کا وسوسې نه وې، زړه کې به مې دومره تلبسې نه وې، ډکې د فریب کا یارانې نه وې، زړه کې به مې دومره تلبسې نه وې، زړه کې به مې دومره تلبسې